د راپورټر لاړ شي د راپور جوړ کړي او هغه ورته ورکړي دا په بي سي کې ډېر زیات لیدل کېږي نسبت په رادیو امریکا یعنی بي سي راپورټران عیني شاهدان دي مګر د امریکا راپورټران داسې د بل چا له خولې نه خبرې کوي تاسو دا مطلب وایي تاسو هیلې جان په دې هکله که څه ویل غواړئ زه همدا دی چې اکثرا دوی د اکثر مقصد چې دی د امریکا دلته یا د دواړو رادیوګانو مقصد چې دی همدا د امریکا نظریه تقلیدول دی یا د امریکا د نظریې ښودل دی لکه امریکا غواړي چې تروریستي د بین نه یوسي تروریزم د بین نه یوسي دواړه رادیوګانې په همدې مورد باندې بحث کوي په همدې باندې بحث کوي چې د امریکا همدغه مقصد دی او زیات تاکید په همدې خبره باندې ده خو دې چې د پردې شاته څه شي دي دا هېڅوک نه پوهېږي اکثرا رادیو کوشش کوي چې دا وښیي خو داسې په واضح توګه نه هیله جان غواړي چې تاسو پردې شاته څه دي په هغې هم خبر شي په هغې باندې مثلا ډېر اخباران دا نشروي چې د امریکا مقصد دا نه دی چې تروریزم د بین یوسي صرف غواړي چې دا نفت دا تیل او ګاز چې په افغانستان کې دي د هماغه نه استفاده وکړي اکثره رادیوګان دا واضح نه ښیي نه وایي واضح همدا وایي چې نه تروریستي ده څه شي او واضح مقصد یې څه شي دی تاسو اورېدلي دي چې دا مثلا صرف د دې مطلب نفت دي او ګاز دي او پیسې دي یا هم مثلا روسیې ته د نږدې کېدلو په خاطر دي یعنی د کوم ځای نه ما اخیستي دي اکثرا اخباران چې دي لکه د څه شي اخبار چې دی د نیوز د انګلیسي د نیوز اخبار چې دی هماغه کې دا ویلي وو د بي بي سي کې ډېر لږ په دې مورد باندې ویلي وو داسې نه واضح نه ویلي چې څه شي دي مقصد هم دومره داسې د نورو د بیانې نه د چا نه چې انټرویو کړی وی د چا نه چې بیانې اخیستې وو د هغه په آخر کې لږ څه ویلي وو دې مورد کې باید زیاتره ویل شي چې اصلا څه شي دي مقصد څه شي دی چې د امریکا هدف څه شی ده هدف یې څه شی دی تروریزم له منځه وړل افغانستان ابادي ده او که نه نور او بل څه مقصد لري امریکا څه بل مقصد نه لري افغانستان څه د تروریستان نظر تاسو علي جان په دې هکله څه غواړئ زه هم سره هم نظرم خو زه باید دا وایم چې امریکا چې کوم خبر وړاندې کوي سره امریکا دا باید دلایل ولري ثابت کړي چې دا خبره همداسې ده داسې نه مثلا څو ورځې مخکې دو ویل چې حامد کرزی دا د امریکا طیارې له واسطې پاکستان ته راغلی او مشورې دپاره او همبینده چې خبر وکړ دا یې رد کړه وایي دا کار یعنې ما نه ده کړی دوی باید هر خبر چې وړاندې کوي موثق اوسي داسې نه چې دوی بیا پس ته وایي چې دا خبر داسې مثلا دوی شفاخانې دا ځایونه چې ولي دوی اول نه وایي چې موږ دغه ځایونه ویشتل مثلا بي بي سي یا نور رادیوګان د دې خبر تیر کړي بیا دوی وایي چې دا د امریکا خلک وایي چې دا موږ ناغلطۍ کې لګېدلی باید هر خبر دو تیر کړي مامورین وایي چې دا ناغلطۍ دوی چې هر ځای ولي دا ناغلطي شوه خو دا خو یعنې تاسو په نظر بي بي سي نسبت امریکا ته واقعیت کوي هغه بېطرفه رادیو نه دا زیاتر خپل کوم خبر چې وړاندې کوي هغه ټول د امریکا طرفداري کوي تاسو دا پکې لیدلي بله او بل خپله بش ویلي چې دا مطبوعات باید خبر داسې راسن چاپ ته ونه رسوي یا اخبارو کې نشر نه کړي اول باید د دوی د مامورینو سره وګوري دا پرون شو هم دا خبره بش وکړه چې دا باید وګوري چې څه حق نه څه ناحق بیا د دوی نشر کړي نو داسې خو نه شي کېدی چې حقایق څوک پټ کړي او څه چې د امریکا په مفاد وي هغه ووایي تاسو یعنې امریکا غږ راډیو هغه څه چې بوش غواړي یا د هغوی دولت غواړي هغه نشروي مګر بي بي سي څه چې بېطرفه راډیو ده څه چې هماغه وایي ستا په نظر مستوره جانې زه هم د علي سره هم نظره یم زما په خیال د امریکا غږ نه بي بي سي خبرونه ښه دي موثقه دي ځکه چې د هغوی خو نه دې طرف ته کومه ګټه ده نه دې طرف ته یعنې یو طرف یې نقص ته نه ګټه شته نو څه چې واقعیت یې هغه وایي امریکا وایي خو بیا هم لکه چې کوم خسارات چې افغانستان لیدلي هغه ډېر نه وایي یعنې خپل طرفداري خو هر څوک کوي همدغسې امریکا هم لیکن بي بي سي بیا تاسو داسې کوم سوال ورکولی شئ په مجموع کې څوک چې مثلا کوم داسې خبر چې بي بي سي نشر کړی وي هغه واقعیت ولري او لکه چې عالیه جان یې ویلي دی کرزي په هکله او امریکا غږ په هغې باندې مثلا انکار کړی یا درست نه وي موثق نه وي دقیق نه وي ویلی د امریکا نظریه لکه دوی چې د 5 نومبر که شپږم نومبر باندې نشر کړه یوازې د امریکا رادیو د امریکا نظریه نقش کوو بخیر
یوازې د امریکا رادیو د امریکا نظریه پخش کړه چې څه شی امریکا غواړي د نورو رادیوګانې یا بي بي سي هېڅ په دې هکله هېڅ خبر نه دی ویلی نو د دې په خاطر ډېر مشکل کېږي سړی پوه شي چې واضح دا د امریکا نظریه یوازې د امریکا غږ نشر کړی دی که د ټولو همدا نظریه وه چې دوی نشره کړه د همدا د امریکا نظریې پخشول د امریکا د رادیو طرفداري ښیي یعنی همدا خبره بي بي سي هم دا نشر کړه بیا موږ سره قابل د قبول ده او که نه نو هېڅ بي بي سي په دې مورد کې هېڅ خبره نه ده کړې چې د امریکا اصلا نظریه څه شی وه لکه څنګه چې په تفصیلي ډول د امریکا غږ نشر کړې وه نورو رادیوګانو چې لکه بي بي سي ده هېڅ یې نه ویلي په دې مورد کې زلفیه جان تاسو په دې هکله څه وایئ؟ په اصل کې خو دا دواړه رادیوګانې چې دي موثقې منبع دي درسته نشو ویلی چې وایي چې دا نه ده دا ده ځکه په دواړو کې هم کار کېږي مګر خبره په دې کې ده بي بي سي رادیو ته خلک توجه په دې ډېره ورکوي چې سابقه یې زیاته ده اکثره خلک ډېر زیات دې سره اشنایي لري زیات کسان دي چې هېڅ اصلا د امریکا غږ رادیو په غوږ نه ورځي همیشه چون عادت یې اخیستی او د افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی د بي بي سي د اورېدو عادت یې ګرځېدلی د ډېره پخوا نه یعنې دا خلک د دې رادیوګانو سره بلد یو خاصا له هغه سره بي بي سي سره په دې خاطر ته وایي چې خلک ځکه تقریبا روشنفکره طبقه زیاته دې خبره بلد دي مګر زیات هم خلک دومره نه دي بلد اکثرا بي بي سي اوري امریکا غږ رادیو ته دومره توجه تاسو وایئ چې روشنفکره خلک دواړه اوري یا امریکا غږ اوري او عام خلک زموږ او ستاسو په همغه یو خبره یې په غوږ کې بي بي سي رادیو اوري تاسو وږمه جان په دې هکله څه وایئ؟ زما په نظر دواړه رادیوګان نظر خبرې رسوي او دواړه صحیح رښتیا خبرې رښتیا خبرې نه وي درسته خوږې جان څه وایئ؟ سره متفق یم درست که نور څه نظر موجود نه وي بل سوال ته به موږ ورشو چې څه وایي آیا دا احساسوئ چې دغه دواړه خپرندوی وسیلې بي بي سي او امریکا غږ که نه د افغانستان د خلکو افکارو او عاداتو د پیژندلو په برخه کې له معلوماتو او اطلاعاتو سره په تماس کې دي د مثال په ډول د روانو تازه حالاتو او بحران په هکله که ضرورت ولري ولې او کومو معلوماتو ته به اړوي او که نه وي ولې سوال دلته داسې ده چې آیا دغه رادیوګانې چې دي که نه دا د افغانستان لکه مخکې چې هم ترېنه جان ویلي چې دوی باید زمونږ کلتور و عنعنات رسم و رواج ژبه دا ټول هغه ولري په پام کې نو په همدې ډول دا د افغانستان د خلکو د افکارو او عادات هم پېژندلو کې هم دوی څه معلومات لري که نه لري دا خپلو خبرونو کې یعنې دوی چې څه خبر نشروي هغه د افغانستان د خلکو افکار دي عادات سره برابر دي او که نه هغه صرف د امریکا په هکله یا د امریکا څخه قضاوت ده که نه د امریکا د خلکو د خواصو عاداتو افکارو په هکله قضاوت ده تاسو په دې هکله څه غواړئ؟ نه هغه خو اکثر کوم پښتو څه دوی وایي که نه پښتو ټول افغانان درک کولی شي افغانانو لپاره ده او یو پروګرام دوی لري که نه چې د افغانانو ژوند په امریکا کې نشروي یعنې هغه هم هدف د دې نه ده چې یو افغان څومره امریکا د افغان په ژوند باندې تاثیر راوستی ده که نه آیا افغان په خپل عنعناتو باندې کولی شي هلته ژوند وکړي که ونه کړي دا مفهوم لري زده ولی غواړم چې بله عنعنات او پښتو او ژبه د دوی مد نظر ده چې افغانانو لپاره نشیږي صرف یو ځل ما په خبرونو کې یوه انګلیسي کلمه مثلا سیف ما اورېدلې ده چې امیر د کرزی یو سیف ځای ته انتقال سو یعنی شاید دا یو عام نفر څه اوري که نه چون چې انګلیسي زموږ ژبه نه ده حتی به ایراني څه خبره کوي یو امن ځای ته یو آرام ځای ته یو محفوظ ځای ته ورسول سو دا بهتره ده او نور ما هېڅ وخت دا شی نه اورېدلی او اکثر هغه پښتو وایي چې هغه زموږ عنعنوي پښتو ده ژبه ده او هر افغان چې پښتو ویل کېږي یا تاسو وایئ چې دا د افغانستان د خلکو افکار او عادات پېژندل کې پوره معلومات لري بله چون چې نطاقان ټول نطاقان ټول افغانان دي او نطاقان خبرونه جوړوي او ډېر ښه نطاقان دي او هغوی مخصوصا د ډاکټر سپوږمۍ ته خو زه خبره زما ډېر خوښېږي او ډېر خبر وایي یا مثلا زیبا جان خادم ډېر ښه خبرونه وایي دوی دغو د ژبه لهجه او په دې ترتیب خبرونه وایي هغه د افغان لپاره عام فهمه ده هر نفر پوهېدلی شي مثلا داسې خبر نه وایي چې افغان هغه درک نه کړي خبر یا مثلا که فارسي په یو لویه سطحې نه وایي که نه نوریا جان زما مطلب دا ده که نه چې د افغانستان خلکو افکار او عادات دوی
د دې پېژندل کې بریالي شوي که نه یعنې په دې هکله څه معلومات تاسو ته ارایه کړي که نه دغې راډیو د افغانستان د خلکو څه چې د دوی افکار دي که نه مفکورې دي مثلا عادتونه دي مثلا وایي چې افغانان یو جنګجوړه خلک دي اوس خو د افغانان رسم رواج دا په هر چا ته معلوم شوي ځکه چې اوس داسې مسله شوه چې هر څوک کوښښ کوي د افغانستان باره کې معلومات پیدا کړي اکثره کسان چې په دې شیانو باندې پوهېدلي دي یعنې دې راډیو کوو دا یې په دې توانمندي حاصل کړې ده چې دغه معلومات خپاره کړي تاسو ترې څه هغه کړي دي حاصل کړي دي همیشه دې کوښښ کوي همدغه تاسو وزمه جان په دې دا لکه هغوی ډېر وخت ویلی دي چې افغانستان جنګجو خلک ده مثلا دا هم ویلی دي چې ډېر خلک یې د جنګ نه خسته شوي دي دا هم ویلی ده چې جنګ نه غواړي هغوی مثلا دا درته بیان کړی دي د خلکو عادات یې هغه کړي دي مفکورې یعنې منعکس کړي دي تاسو څه ویل غواړئ مستوره جان ما خو داسې کوم عمل یا داسې کوم هغه نه ده واورېدله چې د خلکو افکار یې دوی ته واضح شوي وي ما داسې کوم عمل یا کوم خبر نه ده اورېدلی چې دوی معلومات د لاسته نه دي راغلي چې دوی اصلا چې افغانان سره کم کلتور لري هغوی نه خبر وي یعنې دوی باید د افغانستان د خلکو دغه مفکورې یا عادتونه منعکس کړي خلکو ته په دنیاوالو ته منعکس کړي چې افغانان دغه مفکوره لري دغه عادتونه لري دا تاسو اوسه پورې یعنې په دې نه یې بریالي شوي تاسو هم په همدې ډول ما خو هېڅ کوم خبر پکې نه دی اورېدی مثلا دو باید دا خلکو ته وړاندې کړی چې افغانان په خپل میلمه څونه خفه کېږي یعنې څونه د خپل میلمه عزت او قدر کوي داسې دو وایي مسامه تروریسته یا څنګه خو دو باید دا مد نظر نیولی چې افغانان میلمه ته ډېر په درنه سترګه ګوري د خبرو د لارو به یې کومه یعنې هغو ورته څو ځل ویل چې موږ د یو مملکت ته هغه ورکوو موږ په خپل میلمه خفه کېږو او دا د هغو د عنعناتو په خلاف چې هغه د خپل ملک نه شړلی وي دغه مسئلې باید دو په خلکو ته ووایي چې د افغانانو اصلي کلتور او رواج څه ده تاسو دې نه افغانان دا داسې میمنوازي نه کوي صرف هغه میلمه باندې خپل مملکت برباد کړي دا میمنوازي نه ده اصلا هغه میلمه د وختې لطفا پلاس دې ورکړي دې مملکت د 2 میلیوني مملکت او ډېر لوی مساحت سره یو مملکت د یو میلمه باندې حداقل هېڅ پیشرفت ترقي د افغانستان لپاره کار نه دی کړی موږ لاس نشو ورکولی مثلا اسامه ما اورېدلی دی ډېر پیسهدار بیلیونر ده اسامه یو بیلیونر ده مثلا اسامه پیشرفت د افغانستان لپاره څه وکړل هغه زه منم چې یو ښه مسلمان زه منم چې یو ډېر ښه شریف زه منم چې هر شی ډېر ښه ده که نه کوم سړک افغانستان لپاره آباد کړی کوم شفاخانه افغانستان لپاره جوړه کړله کوم د دوی په حساب کوم هغه لوی مدرسې افغانستان لپاره جوړ کړل کوم هغه لوی کسان چې پرون یتیمانو ساتي پکې جوړ کړل کوم لوی پروګرامونه د کونډو لپاره جوړ کړل څه جوړ کړل غیر له دې نه څه فرضاً هغه حالات نن افغانستان ته راوړي افغانستان پې ټوټه کېږي پې بربادېږي دا خلک خندا نظر نه خو زیاتره په دې ټینګار کوي چې یو سر باندې ولې ټول خلک پس د دې نه به تاسو داسې میلمه په کار کې تاسو وګورئ میلمه دې راسي او د هغه له شانه ډاکټر راسي او په کور کې د اولاد دې تباسي دا فکر کوم چې د عالیه جان نظر داسې وي که نه چې دا د افغانستان خلکو خو یو دا وي عادت ده که نه دا عادت ده چې میهمان نوازي د دوی عادت ده نو دغه باید دا وي نشر کړي د خپله د افغانانو له خولې د متخصصینو له خولې د با تجربه خلکو له خولې چې درسته ده چې دا ستاسو زموږ او ستاسې دا یو معنه ده د عامو خلکو یا دا خبره پاتې ده خو مګر دا په دغه دستور مثلا زه خو منم زه دا منم په همدغه استفاده باندې دا هم راغلی ده که نه دا قسم چې راغلی ده په دغه استفاده باندې راغلی ده افغانان میلمه پال دي افغانان په میلمه درېږي افغانانو ته څه غلب ورسي په لاسې نه ورکوي که نه دغه نه استفاده کړې ده د افغانان دغه نظر استفاده کړې ده افغانان زود باوره خلک دي افغانان د ساده خلک دي د صفا خلک دي دونه نور ګډوډي نور سره د افغانانو کې نشته نو دا خاطره ده چې د دې خپلې خواص نه باید امریکا غږ راډیو باید په دې هکله مثلا څه معلومات وړاندې کړي خلکو ته تاسو څه ویل غواړئ داسې شاید د عامو خلکو سره مصاحبې کولی شي چې د دوی نظریه خلکو ته ورسوي یا دوی په پوه کړي چې عام خلک څه شوی دا خو یو څو لیډران وایي چې موږ څه شي میلمه پال یو څنګه چې زموږ دستور دی موږ دی په لاس نه ورکوو یو څو خلک وایي چې د لیډرانو نه څوک وایي هېڅ ما د عام خلکو مصاحبه نه ده اورېدې چې عام خلک څه شي وایي آیا غواړي چې ویې ساتي که نه غواړي د هغوی دستور عنعنات څه شي دي هغوی څه شي وایي په دې هکله باید د عامو خلکو څخه د عامو خلکو سره نظریه واخلي عام خلک بیخي تنګ شوي یو نفر سره مصاحبه وکړه تاسو څه نظر لرئ په دې باره کې
کمپاین کې څه نظر لري هغې ویل چې بس زه د دې نظر نه تېر یم زه جوشي هر څه تېر یم زه ما سره خبرې وکړم ما سره هر شی چې کېږي هغه وشي په دې باره کې موږ سره مغزه نه لرم خسته شوي دي که نه خسته شوي یعنې نور یې د دې اورېدلو توان نه لري چې څه باید وشي څه باید ونه شي ما مغزه نشته ما سره خبرې وکړم یعنې عام خلکو نه هم باید نظریات راټول شي چې په دې هکله د خپل وطن د ابادۍ یا د بهبود لپاره دوی کار وکړي څه غواړي ښه په دې هکله یو بل پوښتنه ده وایي آیا تاسې غواړئ چې بي بي سي امریکا غږ او یا نورې نړیوال راډیوګانې د زیاتو دلایلو له مخې واورئ مثلا هغه دلایل زه درته وایم چې د روان کال د سپتمبر د 11مې نه تروریستي حملو راوروسته که نه او د امریکا د بهرني سیاست د راپورټ ورکولو له امله چې هغوی څه رقم مثلا دا خپل راپورټ ورکوي د دې لپاره غواړي چې مثلا بین المللي راډیوګانې واورئ او که د افغانستان د روانو پیښو خپرول او په تېره بیا طالبان او القاعدې پر ضد د امریکا پوځي کمپاین د پیل کېدلو له امله غواړي چې دا مثلا تاسو دا راډیوګانې واورئ د امریکا غږ او بي بي سي که په افغانستان کې د پوځي حالت په هکله راپورونه چې خپاره کړي په دې هکله تاسو غواړئ واورئ دا راډیوګانې په څه اړوند مثلا تاسو څه غواړئ عمومي خبرونه په هکله مثلا د ټولې په مجموع کې به ټول خبرونه پکې وي ټول امریکا پالیسي څه وه ولې دا وسو کوم اکتش مثبت پوینټ به لري کوم منفي اثرات لري ټول عمومي باید واورو داسې نه چې یوازې د یو وروسته یو نظامي راپور موږ ډېر مهمه ده یا یوازې پالیسي د امریکا ډېره مهمه ده ټول هر یو کې باید معلومات ولرو تاسو څه نظر لرئ په دې هکله تاسو څه غواړئ مثلا دا راډیو تاسو د کوم دلایلو له مخې اورئ ولې اورئ امریکا غږ راډیو مثلا تاسو ولې اورئ څه مو په ذهن کې ګرځي چې له دې نه زه کوم خبر واورم مطلب د دې نه ده کومه پیښې کوم حوادث مثلا آیا دې کې د امریکا پالیسي واورم آیا هغه حالت چې افغانانو باندې نن ده دا واورم او که نور څه معلومات د جهان په سطحه معلومات لاسته راوړم په کوم دلایلو له مخې تاسو څه دلیل لري په دې هکله څه غواړئ هغوی جانه لومړی باید که څه ویل غواړي د دغه راډیو د اورېدل څخه ستا مطلب مثلا څه ده تاسو وزمه جان څه وایئ په عمومي ډول باندې موږ اورو ځکه چې موږ غواړو د هر طرف نه خبر شو ځکه چې غواړو چې امریکا څه غواړي افغانستان خلک په دې حالت کې څه حالت لري څه چې امریکا غواړي افغانستان خلک هغوی سره موافق ده یا دا چې مثلا افغانستان باندې حملې کېږي افغانستان د دې حملو د هیره نه څه حالت لري حتما هغوی چې د بشري مصیبتونو په هکله غواړي که نه چې واورئ یا د مهاجرینو حالت په نورې هېوادونو کې څه دي غواړي چې دا هم یعنې تاسو په دې پوه شئ نورې جان په دې هکله تاسو زما هغه نظر خو دا دی په دې خاطر چې موږ خپله د هجرت په دیار کې اوسېږو خپل وطن نه لري اول خو موږ غواړو چې په همدې ذریعه باندې خپل وطن نه خبر شو چې هغې کې څه حالت دي پر دې لپاره چې نو د نورو نړۍ نه باید خبر شو چې نړۍ کې څه خبرې دي نور څه خبرې دي ټول خبرونه غواړو چې موږ خبر شو تاسو مسکره جان زه چې کله خبرونه اورم د دې لپاره یم چې زه د افغانستان په باره کې د افغانستان اوسنی حالات په باره کې څه معلومات حاصل کړم لیکن زه همیشه هم دا خبر اورم چې دوی صرف بمبار کوي او وحي لیکن دا خبر نشته چې آبادوي هم یا نه یعنې زه په دې امید خبرونه اورم چې اوس په افغانستان کې څه حالت دي او څنګه ده بدلېږي یا نه آبادېږي که همداسې ورانېږي یعنې تاسو زه ټول خلک سره هم نظر یم او باید دو خپل همدغه دلایلو د زیات وړاندې کړي مثلا دغه کومکونه چې افغانانو ته راځي زه غواړم دغه په باره کې معلومات د دې راډیوګانو نه حاصل کړم آیا دا رښتیا همداسې افغانانو ته تقسیمېږي نه تقسیمېږي دا څنګه وایي چې د مواد دونه لارې لاړ خو باید دې په باره کې ښه معلومات ورکړي چې دونه خلکو ته دا تقسیم شي معلومات ورکړي تقسیم شو او که نه من زیاتره دا خلک وایي چې نه دا بعضې تقسیم کوونکي سم خلک نه دوی اخلي په بازار کې هماغه مواد چې کومک راځي هغوی خرڅوي خو دا باید هماغه محتاج خلک چې دي هماغو ته تقسیم شي دغه معلومات ما زیاتره همدغه راډیو چې زه غواړم باید چې دغه معلومات په دقیق ورکړي موثق خبرې چې دا مواد تقسیمېږي یا نه
د دې لپاره د دې خبرې په ارتباط کې دا چې وایي چې دومره کوپن شوی افغانستان کې دومره کومک کېږي مګر بیا ګورو چې خپاره کېږي دا ټول خلک مړ شوي لږ نه مړ شوي خلک دا کومکونه چېرته ځي چاته دا معلومات تاسې غواړئ چې دا مثلا دغه کومکونه چې دا کېږي چې تاسو اورئ چې دومره کومکونه وشوه د عام خلکو ته دا توضیح شول که نه مانا عیني و حقیقي و واقعي و موثق خبر غواړي باید وپوهېږو چې چا ته رسېږي دا کومک مثلا آیا رسېږي نه آیا رسېږي نه رسېږي موږ خو نه رسېږي په دې موږ وایي دلیل یې دا دی چې اوس چې د کابل نه را خلک راځي مهاجر شو دې خواته په هر طرف چې راځي ځانونه غیر راورسول په هر کور کې 4-5 کړي دی لري حتی په یو اطاق کې 4 کړي دی لري مګر موږ خو نه ویل چې دې سره چا کومک وکړو ښه له دې نه کله پسې وړاندې ولاړ شو ترینا جان تاسو مثلا د امریکا غږ راډیو همیشه اورېدونکي یې اورئ دا په اوسني بحران کې تاسو غواړئ صرف د امریکا پالیسي واورئ چې مثلا افغانستان لپاره څه کوي او که د نورو هېوادونو پالیسي هم غواړئ چې واورئ چې مثلا هغوی څه غواړي چې افغانستان پاک کړي عمومي غواړو واورو کنه یوازې مشخص نه است یوازې د امریکا واورو د امریکا پالیسي څه ده د نور ممالک څه ده په نور دنیا کې څه کوم حالات روان دي د هغوی نظریات د افغانستان په هکله د دې جنګ په هکله د دې حملې په هکله د افغانستان د بیا جوړولو په هکله د افغانستان د خلکو په هکله د نور دنیا په خلکو په هکله مثلا فلسطین کې مثلا چچنیا کې مثلا کشمیر کې مثلا په نورو ځایو کې فلیپین کې په هر ځای کې څه خبرې دي هر مملکت کې انتخابات ده د کوم رئیس جمهور راځي انتخابات په څه ترتیب یعنی عمومي اخبار څه واورو داسې مشخص ده یوازې د امریکا په هکله مونږ ته ووایي زموږ د وطن په هکله یعنې چې صرف امریکا ووایي یعنې وغواړي چې په مجموع کې ټول دولتونو واورئ چې ټول څه وایي په مجموع کې ټول دولتونه څه وایي ملل متحد په دې هکله څه فیصله کوي کنې یوازې باید د امریکا پالیسي موږ ته بیان نه کړي همدا غواړي تاسو بله ټول عمومي درسته تاسو هیلو جانې زه ترینا جان سره بالکل هم نظر یم ټول افغانان اوس رادیو ته ځکه غوږ دي ځکه رادیو اوري چې دوی خپل د آینده په باره کې وپوهېږي چې دنیا څه فیصله کوي ځکه چې دوی پوهېږي د دوی فیصله اوس د دوی په لاس کې نه بلکې د نورو حکومتونو د لیډرانو په لاس کې ده ځکه دوی غوږ ږدي چې نور څه فیصله کوي نور څه وایي د دوی په مورد کې آینده د دوی څنګه کېږي او طبعا د دې په منظور به ماوري چې د پوځي کمپاین څخه هلته څه پېښېږي څه پېښې رامنځته راځي زموږ په وطن کې څه حالت دی په خلکو او یا هم دا خلک چې دلته مهاجر شوي دي د دې مهاجرینو د حالت دی خو هم تاسو په دې هکله څه اورېدلي دي تر اوسه پورې د دې راډیوګانو څخه نه خاص خبر مونږ نه ده اورېدلی چې مهاجرین مثلا څه حالت لري په کوم مشکل سره دلته کومه مصیبه وکړي په سرحدونو کې مثلا د کوټې دې ځایونو کې هماغه څو افغانانو سره مصیبه وکړي بیا نو هغو باندې څه تېرېږي یا پاکستان حکومت ورباندې کوم ظلم یا د کوم جبر د هغې نه دې خوا راځي هغوی بېرته اخوا دی دا داسې سم نه دی بیان شوي یا په دې نورو لارو چې راځي په غرونو کې راځي دا جریان سم نه دی دې جریان اورېدل یعنې تاسو غواړئ که نه مونږ غواړو ولو زما په نظر بي بي سي رادیو دا ټول جریانات ویلي دي اکثره مصاحبین کړي دي دا خلکو سره چې راغلي دي اوس د جلیزو کمپ کې ډېر راپورته راتللي دي او ډېر مصاحبې کړي دي ټولو سره چې د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي صفا د څښلو اوبه ورته نشته کم سهولتونه دوی غواړي او په کومو لارو باندې راغلل څنګه راغلل وجه یې څه شوه بي بي سي رادیو ما په خیال دا موضوع وادي کړې ده ټولو لپاره اکثره انټرویو هم درلودلی دی تاسو ته د بي بي سي رادیو خبرونه قناعت وړ دي د قناعت وړ دي بلو زیاتره څنګه چې د هغه داخل د افغانستان کې دي خو امریکا رادیو هم ښه ده که لږ څه تغییرات راوړي لکه دننه افغانستان کې خپل راپورټرانو لیکي مصاحبې ډېرې کړي یوازې د اخبار نه نشر نه شي یعنې واقعي عیني شاهدان د څه خبرونه راټول کړي او دلته یې که نه نشر کړي ښه تاسو دې رادیوګانو چې مخکې موږ او تاسې وویلې که بي بي سي ده او که امریکا غږ ده یا د ازادۍ خپرونه ده یا د چین ده یا پاکستان ده یا ایران ده دا رادیوګانې خو هم تاسو سره بلدیت لري طبعا اورېدلي مو دي داسې تاسو ته په دې منځ کې کومه رادیو د قناعت وړ ده مثلا کومو داسې مقنع خبرونه تاسو ته وړاندې کړي دي په دې منځ کې شینا جانه به ووایي اول خپل نظر البته پېژندل شوي رادیوګان لکه چې پخوا دوی ویل
د بي بي سي ده او رادیو امریکا غږ ده دا ډېر معموله ده افغانستان خلکو منځ کې یعنې هغه څوک چې ډېر زیات مصروف هم ده دا دوه رادیوګانې اوري هر څومره مصروف وي مګر هغه څوک چا سره چې ډېره وخت شته نو بیا هغه کولی شي دوچولې واوري یا فرضاً نور آزادي رادیو یا کوم بله رادیو واوري مګر دا دوه رادیوګانې ډېر عام دي د افغانستان د خلکو په منځ کې چې دا اورېدل کېږي او تاسو د قناعت وړ موضوعات یې بیان کړي بله او اکثر په دې خبرونو باندې خبرونه موثق کېدلی شي چې دا نشر وي مثلا د انتراکس په قسمت کې او د قسمت کې خبرونه مخکې له دې نه چې سی ان ان یا بي بي سي په تلویزیون کې نشرات خپل وکړي ما دا خبر په رادیو صدای امریکا کې واورېده هغه وویل پس له هغه نه بیا خبر د سی ان ان طریقه نشر سو نه اولین شروع یې سوی و هم د بیولوژیکي جنګ شروع بس دا به شروع کېږي او دا به په دې ترتیب اوسي په دې ترتیب اوسي یعنې خبر موثق و عین خبر بي بي سي او سی ان ان کې بیا هم نشر سو مشخص مثالونه د هغې پیښو په هکله تاسو ته وړاندې کړي دي چې تاسو ته د قناعت وړ وي تاسو ته عالیه جان مثلا کومه راډیو د قناعت وړ ده زه خو بي بي سي صدای امریکا ده ځکه اول موږ صدای امریکا نیسو چې وخت یې لږ مخکې دی د بي بي سي نه بیا موږ بي بي سي نیسو یعنې خبر چې اول امریکا غږ کې واورېدې او تاسو ته درته هغه سوی وي لکه چې ټایم یم لږ یو بل پسې یم ځکه همدا دواړه د اعتبار وړ دي نور د پاکستان تلویزیون نیسو خبرونه یې ګورو خبرنامه نو دا دواړه ډېر موثق راډیوګانې بیا په تېره بي بي سي بله تاسو عالیه جان مستوره جانه بخیر زه به همدغه وایم چې دا که د امریکا غږ د بي بي سي ده دا دواړه ښې لویې غوړې منبع دي لیکن دا نوره خبرونه چې دي هم داسې خو نه دي چې هغه موږ دروغ وګڼو یا هېڅ ونه وړو هغوی هم رښتیا وایي یا خبر چې رسوي نو کېدای خو نه شي چې هغه یو بل سره مقایسه کوئ نو طبعا خبر چې ما ولې مقایسه کوئ چې په دې کې به کوم رښتیا وي کوم به څنګه او څنګه طبعا نو داسې مقایسه په ډول تاسو نو بیا جان دغه دواړه موثقې دي نور اکثره خلک چې هېڅ وخت نه لري چې راډیوګانې واوري بلدیت هم دومره نه لري زموږ خلک ډېر مګر دا دواړه عامې راډیوګانې اکثره خلک څه شي ټول خلک پوهېږي په دې راډیوګانو باندې مګر دا نورې حتی که نوم یې واخلو ځینې کسان تر فکر کوي چې نشته په دې نوم راډیو اصلا دا د کار پروګرام زموږ د نورې نړۍ په شکل نه ده که نه موږ دوامداره کار کوو په دې خاطر وخت هم نه پیدا کوو چې نورې راډیوګانې واورو او دې ته خو دې خبره چې ځان بېکاره کوو دا خو له ډېر پخوا نه پېژنو درست تاسو وسمه جان زما په نظر هم همدا د راډیو چې صدای امریکا او بلې بي بي سي ډېر مصرفي راډیوګانې ده او همیشه صحیح خبر رسوي ځکه دې ته هم د سټیشنونو استفاده کوي ته همیشه دې نه استفاده تا ته د قناعت وړ موضوعات بیان کړي تاسو زما په نظر کې هم دا دوه راډیوګانې د اعتماد وړ دي درست ښه په دې کله که څوک څه نظر لري اضافه کوي خپل نظر که نظر موجود نه وي نو موږ به خپلی پروګرام ښه اوس استاد محترم وایي چې تفریح ده څو دقیقې وروسته به بیا خپل باقي پروګرام ته دوام ورکړو که ستاسو خوښه وي